دا غونډه په مردان ومن پوهنتون کې را جوړه کړې شوې وه. د پاکستان د احساس سکالرشپ پروګرام لاندې 130 جنکو طالب علمانو د زده کړو لپاره چیکونه ورکړې شول. د پوهنتون د فزیکس د څانګې د شپږم سیمستر طالب علمه سارا خان وایي هغه ډیره خوشاله ده چې خپلې زده کړې به جاري وساتي. یونیورسيټي کې ما ګیر چاپیره وکتل چې ټولې جنکې چاته چې سکالرشپ ملو شو ډېرې زیاتې خوشاله دي. خپل ګیر چاپیره ما خپل مرګریم داسې لیدلې وي چې د مطلب د غي د خپل فاینانشل پرابلمز د چې خپل سبق نشو کېدی ساتلی دوه ما لیدلې چې غي لامړې پکې فریز کو سیمستر. د غونډې تنظیم کوونکي د ومن پوهنتون وایس چانسلر غزاله یاسمین وایي دا احساس سکالرشپ د میرټ په بنیاد ورکول کیږي. اکارډنګ ټو HSC ټایم لاین مونږه دا کار چې کړی دی او تقریبا شپږ میاشتې کې لګېدلې دي. خو دا دی چې ډېر په ټرانسپیرنټ طریقه باندې بالکل ډیزروینګ سټوډنټس مونږه دې کې سلیکټ کړي دي. په مجموعي توګه 130 طالب علمانو کې د احساس سکالرشپ 1 کروڑ 1 لک او 440 زره روپۍ تقسیم کړي شوې او دا سکالرشپ به د طالب علمانو د زده کړو د مکمل کېدو پورې جاري وي. پوهنتون وایي په کال 2019 او شل کې تر اوسه پورې غریبو او قابل 280 طالب علمانو کې نږدې 1 کروڑ 1 لک روپۍ تقسیم کړي شوې دي. د غونډې مشره مېلمنه د صوبایي اسمبلۍ غړی ساجده حنیف وایي د هغوی د هڅې دي د غربت او بې وسیله وجې یو طالب علم هم د زده کړې نه محروم پاتې نشي. د دې ټولو جنکو مونږ ریزلټس ته کتلیو د دې ټولو جنکو مونږ دې ته کتلو چې دا څومره قابلان دي نو سوچ شاته دا دی چې دومره قابل بنده صرف په دې د تعلیم نه پاتې شي چې دغه سره وسایل نشته. د دولتي احساس سکالرشپ پروګرام ته د ایشین ډیولپمنٹ بینک او بیل ګیټس او میلنډا فاونډیشن لخوا هم مرستې ورکړې شوې دي او دا د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن په ذریعہ غریبو او قابل طالب علمانو ته ورکولی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.